وه تازه نوې او په زړه پورې خبر شفیق الله غفاري د 15 بالرانو په منځ کې تر ټولو مخکې دی دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. په دغه ویډیو کې دوستانو د غفاري په اړه ډېر یو ښکلې او خوندور خبره هم شته، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا چې د جنوري په 18 د 19 کلنو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شوی، نو تر دې دمه 11 لوبې شوي دي چې ټول ټال پکې 14 لوبډلې ګډونوالې دي. دا چې په هر لوبډله کې باید 15 بالران توپ اچونه وکړي، نو هر لوبډله لږ تر لږه 15 بالران لري. که محاسبه وشي له افغان لوبډلې پرته 15 نور لوبډلې شته چې هر لوبډله پیاوړی توپ اچونکي لري او د دغو توپ اچونکو شمیر 15 ته رسیږي. د دې ټولو بالرانو په سر کې د زیاتو ویکټو اخیستلو په برخه کې بیا افغان لیګ بریک بالر شفیق الله غفاري لومړی دی. هغه په 2 لوبو کې 11 ویکټې اخیستي او تر دې دمه د 19 کلنو نړیوال 500 جام په لړ کې د نوملړ په سر کې ځای لري. هغه د جنوري په 18 د جمعې په ورځ له کوربا سویلي افریقا 19 کلنو لوبډلې پر وړاندې د نړۍ په کچه یوه غوره توپ اچونه وکړه او نوم یې د غوره بالینګ په څیرو کې ثبت کړ. هغه په 9.1 اورونو کې د جنوري په 18 شپږ ویکټې واخیستې، 15 منډې ورکړې چې یوازې 4 پکې بولډ اوټونه وکړل. د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 د عربي متحده اماراتو 19 کلن کرکټ لوبډلې خلاف د دویم ځل لپاره غوره توپ اچونه وکړه. هغه په 8 اورونو کې 23 منډې ورکړې او 15 ویکټې واخیستې. افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې خپله دویمه 500 لوبه په 160 منډو وګټله چې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه د دویم ځل لپاره شفیق الله غفاري واخیسته. اوس مهال شفیق الله غفاري د نړۍ د 15 بالرانو څخه په ویکټو اخیستلو کې مخکې دی او د 11 ویکټو په اخیستلو سره د جدول سر نیولی دی. که غفاري پر روانو لوبو کې ښه مخته ولاړ شي، نو خامخا به د ټول ټورنمنټ د غوره بالر جایزه ترلاسه کړي. نو راځو دوستانو ګورو چې د غفاري لپاره زرین چانس څه دی. کله چې راشد خان په 2018 کې افغان لوبډلې او سوداګریزو کرکټ لیګونو کې د لوبېدو پر مهال ښه وځلېد، ټولو دا سوچ کاوه که راشد خان زوړ شي او له کرکټ څخه تقاعد شي، بیا به د ده ځای څوک ډکوي. خو اوس د غفاري په خورا ښه ځلېدلو سره اندېښنه پای ته ورسېده. خلک اوس دا فکر کوي چې افغانستان ښه لوبغاړي لري، خو باید وخت ورکړل شي. نو افغانستان د کرکټ په برخه کې ښې وړتیاوې لري، ځوانې هستۍ شته، خو د وخت ورکولو خلک بیا ډیر کم دي چې دغه هستیو ته وخت ورکړي چې افغانستان ته ویاړونه ور په برخه کړي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو را سره ولیدله، که خوښه شوې مو در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړل. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.